السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې په هغه اپلیکیشن کې به تاسو وکولی شئ چې له خپل موبایل څخه ټوټل وایرس وباسئ او د هغه رقم په هغه اپلیکیشن کې به تاسو وکولی شئ چې خپل موبایل ته لاک ولګوئ، د خپل موبایل اپلیکیشنانو ته لاک ولګوئ او د هغه رقم د خپل موبایل ویډیوګانې، تصویران ټول شیان پټ کړئ له خپلو ملګرو سره. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دغه یوې اپلیکیشن کې دغه ټول کارونه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم کم پرمیشنان چې له تاسو څخه غواړي هغه ټوټل به تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو دغه پرمیشنان زه دلته الاوومه. کله چې ګوره دوستانو دغه پرمیشنان تاسو الاو کړئ، دلته وایي سیټ اني انلاک پیټرن، یعنې تاسو یو پیټرن کوډ ور ولګوئ. هغه که تاسو هر کوډ ور لګوئ بیا به د هغه اپلیکیشن کوډ هغه وي. نو ګوره دوستانو زه دغه کوډ ور لګوم. کله چې تاسو هغه کوډ ولګوئ وایي کنفرم پیټرن، دغه به تاسو یو وار بیا ووایي. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو ووایي، د هغه رقم دلته تاسو راسئ یو کرکټر ور وښایاست. د هغه رقم ګوره وایي وټ از یور ډریم. نو زه په وټ از یور ډریم باندې کلیک کوم او دلته زه راځم دوستانو، زه ورته وایم چې آنلاین. نو زه صرف آنلاین لیکمه. دلته به تاسو یو اپشن ور وښایاست او بیا به دغه نوم تاسو ورکړئ. که تاسو هر نوم ورکوئ هغه نوم باید بیا ستاسو په یاد وي. کله چې له تاسو څخه کوډ هیر سو بیا د دغه نوم په ذریعې سره هم تاسو کولی شئ چې هغه کوډ خلاص کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم، دلته به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دلته به دا پرمیشنان تاسو الاو کړئ. تاسو په پروټیکټ باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو پروټیکټ کړئ. نو ګوره دوستانو دلته راځم، دغه یو پرمیشن ده، دغه پرمیشن به تاسو الاو کړئ. کله چې دوستانو دغه پرمیشن تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ، تاسو به بیرته په بیک باندې ووځئ. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو په بیک باندې ووځئ، دا یو څو سیټینګونه دي، دا به تاسو په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. دغه ټول پرمیشنان زه یې وارې دلته الاوومه. دا د لاکټ کوم پرمیشنان دي، دا ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ او د هغه رقم به دوستانو تاسو راسئ. ګوره انسټایل سرویسز ته دغه ټوټل پرمیشنان بیا دلته تاسو ور الاو کړئ. د څلور پنځه پرمیشنونه دي، دغه به ټوټل تاسو په خپل موبایل کې الاووئ، بیا به دغه اپلیکیشن تاسو ته کار کوي. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو هغه اپلیکیشن کوم پرمیشنان چې ور الاو کړئ، اول وار دلته دی تاسو ته وایي وی لاک اپس، یعنې اپس لاک تاسو کوم د موبایل اپلیکیشنان چې دي هغه تاسو لاکولی شئ. د هغه رقم په فوټو وایلټ کې دلته بیا تاسو خپل تصویران، ویډیوګانې، کوم پرسنل شیان چې دي هغه دلته تاسو په فوټو وایلټ او ویډیو وایلټ کې تاسو پټولی شئ. او د هغه رقم په فون بوسټ کې به دوستانو کله چې ستاسو په موبایل کې وایرس وي او تاسو غواړئ چې هغه وایرس له موبایل څخه وباسئ، هغه بیا تاسو په فون بوسټ کې کولی شئ. صرف به تاسو په سکرین باندې کلیک وکړئ او هغه وایرس به ټوټل ووځي. نو ګوره دوستانو زه یو اپلیکیشن ته کوډ لګوم، صرف به تاسو په هغه اپس باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم که تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن ته کوډ ولګوئ، صرف به تاسو هغه اپلیکیشن لاک کړئ. کله چې تاسو لاک باندې کلیک وکړئ، هغه ته به کوډ ولګېږي او د هغه رقم دلته تاسو ویډیوګانې، تصویران، هر شی ډېر په اسانه طریقه سره پټولی شئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دغه اپلیکیشن کې تاسو بیخي زیات کارونه کولی شئ. نو لینک یې ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده، له هغه ځای څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.